د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود ته زنګ کړی دی. د وطن په غرونو کې لا هم د تاریخ غږونه اورېدل کیږي. هره ډبره، هره دره او هره لاره دغو خلکو کیسې بیانوي چې د دې خاورې لپاره مبارزې کړې دي. په همدې فضا کې داسې تصور کیږي لکه چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له لوري یو مهم زنګ د احمد مسعود تر غوږونو رسیږي. په سلامونو ورکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دا زنګ یوازې یو عادي تماس نه دی بلکې د وخت غوښتنه ده. په دې پیغام کې د اختلافاتو ترڅنګ د تفاهم رنګ هم ښکاري. داسې ښکاري چې پیغام دا وي: راځئ د جګړو پر ځای د یووالي خبرې وکړو ځکه دا وطن نور د شخړو تاوان نه لري. احمد مسعود چې د خپل پلار احمد شاه مسعود د لارې وارث ګڼل کیږي، تل یې د افغانستان د ثبات او عزت خبرې کړې دي. هغه د ځوان نسل استازیتوب کوي چې یو نسل غواړي له جګړو ستړی ژوند بدل کړي او د سولې نوې پاڼه پرانیزي. له بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د واک په چوکاټ کې یو مهم شخصیت په توګه د داسې پریکړو وړتیا لري چې کولی شي د هیواد راتلونکی بدل کړي. که دا زنګ رښتیا هم د تفاهم لپاره وي نو دا به د افغانستان لپاره یو نوی باب وي. په دې خیالي خو معناداره مکالمه کې دواړو لوري کولی شي د تیرو تجربو نه زده کړه وکړي، د جګړې پر ځای د خبرو لاره غوره کړي، د بدبینۍ پر ځای باور رامنځته کړي او د ویش پر ځای یووالی رامنځته کړي. افغانستان هغه کور دی چې ټول پکې ژوند کوو. که مشران یې د یو بل لاس ونیسي نو دا خاوره به یو ځل بیا د سولې او پرمختګ په لور حرکت وکړي. د همدې لپاره دا زنګ یوازې یو تماس نه بلکې د امید یو پیغام دی. وطن د ټولو دی او جوړولو مسؤلیت هم د ټولو پر اوږو دی. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.